السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه زما عزتمندو مخیاندو امید ساتم چې خبرې الله مو روغ او جوړه بار ساتئ. زما او زما د ګروپ ته طرفه ټول مسلمانانو ته د جمعې بختور ډېره مبارک شي او ټولو قدرمندو ته خاص ته چې د جمعې په ورځ باندې درود شریف ډېر وایي. والسلام. اللہ سنے ہاتھ میں جل جائے بچہ تیرا لو خیر دیو دیکھ سمنگ دے برتن تمہارے ہمارے. اچھا ٹھیک ہے میرا بچہ برتن آپ کا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ. مازیګر اعلان څنګه کیږي تاسو کوي جی؟ تمام حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. مغرب کی نماز کے بعد مغرب نہ عصر کی نماز عصر کی نماز کے بعد دین اور دین کی محنت کے بارے میں بات ہوگی. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیے. اللہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دا د مازیګر ته پہلے ٹائم میں دیکھنا رو انشاءاللہ عزت کوي. ماشاءاللہ عزتمندو خفا نشئ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. آمین آمین. اللہ دی په ایمان خوشاله کی، اللہ دی په بچو خوشاله کی، چې پس خوشحالی گل اللہ دی په هغه خوشاله کی. د دین برکت ته جی. مکه امیر سے مکه ممی گناهګارا و ممی گناهګارا و مکه وای وای خدایا الله د عمرونو درکې الله کامیاب کړي. دا دین برکت ته جی. رب العالمين زاد الله رب العالمين زاد قديم الاستقامة المسيح قديم الاستقامة المسيح رب العالمين قديم الإسلام في قبول مازیګر مانځه لپاره اعلان. میرے مسلمان بھائی ایک ضروری اعلان سنیں. ہمارا کامیابی اور آپ کی کامیابی قیامت تک انسان کی آنے والی کامیابی اللہ جل جلالہ نے اپنے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے. اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میری زندگی میں آپ کی زندگی میں قیامت تک انسان کی زندگی میں کیسے آئیں گے اس کے لیے محنت ضرورت ہے. اسی محنت کے بارے میں بقایا دعا کی بات ہوگی. آپ تو سب تشریف لے کے اللہ کو جزائے خیر دے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کی بات اعلان ہے جی جی جی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمند ورونو کله چې ګډ بيزي ویني نو زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا سورۃ بتا سوایو په دې باندې ورکو کوي څومره چې په دې باندې دا وخت دي دمره ثوابونه به تاسو ته ملاوي. لا اله الا الله